السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د OPT اکاډمي یوټیوب چینل ته خراغلاست. In the name of Allah د څښتن تعالی په ښکلي نوم. کوم درسونه چې تاسو ویډیو کې ګورئ OPT اکاډمي تاسو ته په انلاین او وړیا ډول وړاندې کوي. دا لوست تاسو ته د OPT اکاډمي لخوا وړاندې کیږي. انګلیش ګرامر د انګلیسي ژبې د ګرامر برخه ده. لیول بیګنر یا ابتدایي دی. لیسن 2 دوهم درس دی. سینګولر اینډ پلورل ناون. ګرانو دوستانو، په دغه درسي ویډیو کې موږ تاسو د مفرد او جمع نومونه په اړه خبرې کوو، یعنی سینګولر او پلورل ناون څه دي. ډېر خلک په دې کې مشکل لري چې څنګه دوی یو مفرد نوم په انګلیسي کې جمع حالت ته تبدیل کی. نو هغه قاعدې تاسو ته په دغه ویډیو کې تشریح کوو ترڅو وکولای شئ یو مفرد نوم جمع ته په سمه طریقه تبدیل کړئ. اول د ناون تعریف ته راځم. A noun names a person, place, thing or idea. یو نوم چې دی دغه یو ځای، شخص، شی یا هم یوه نظریه نوموي. د مثال په ډول علي پرسن. علي چې دی یو شخص دی، یعنی دغه علي د ناون په واسطه ونومول شو. کابل پلیس. کابل یو ځای دی چې د پلیس په واسطه یا د ناون په واسطه ونومول شو. بوک تینګ، یعنی بوک چې دی دغه شی دی یا اشیا دی چې دا هم ناون نوموي. اسلام یوه ایډیا یا نظریه ده، یعنی وجود نه لري، فقط یوه نظریه ده چې موږ ته د خدای جل جلاله له طرفه نازل شوی دی او موږ یې منو، یعنی یوه نظریه کې راتللی شي. لومړی قاعده چې د دوستانو پر د پلورل فارم اف موست ناون اډ اس. زیاتره د انګلیسي نومونه چې موږ جمع حالت ته اړوو هغه فقط اس اخلي. مثال باټل باټلز، کپ کپس، پنسل pencils, desk desks. bottle یعنی بوتل، کپ یعنی پیاله، pencil یعنی پنسل، desk یعنی میز. bottles بوتلونه، cups پیاله، pencils پنسلونه، desks میزونه یا هم دفتری میزونه. دومه قاعده چې د دوستانو pronoun that end in ch, x or s or sounds odd es. هغه اسمونه چې په ch یا هم په x یا هم په s یا هم د s په ساوند سره ختم شوي وي موږ ورته es اضافه کوو. مثال باکس باکسز په s سره ختم شوی دی es جمع کوو. واچ واچس واچ واچس. ساعت یعنی په ch سره ختم شوی. بس بسز بس بسز بس بسز، یعنی د اس ساوند لري. بسز بسز. نو دوستانو دغه دوهمه قاعده وه. دریمه قاعده کې pronoun that end in f or fe change f to v and add es. هغه اسمونه چې په f یا هم په fe سره ختم شوي دي f به v ته تبدیل کوي، یعنی د f توری به په v تبدیل کوي او es به ور جمع کوي. لاندې مثالونه کې لکه wolf No, دوستانو wolf wolves wolves wolves. wife wives wife wives. leaf leaf leaves leaf leaves. دوستانو wolf معنی لیوه، wolves معنی لیوان جمع حالت دی. wife ښځه، wives ښځې یا میرمنې. leaf پاڼه، leaf پاڼه. leaves پاڼې، یعنی دغه د ونو پاڼو ته leaf وایي. راځم دوستانو بلې قاعدې ته. some nouns have different plural forms. ځینې اسمونه چې دي هغه بدل فارم لري، یعنی بې قاعدې اسمونه ورته ویلی شو، یعنی کومه خاصه قاعده موجوده نه ده. تاسو باید هغه میمورایز کړئ یا هم له یاده زده کړئ. مثال child children child children. child معنی ماشوم، children ماشومان. woman woman woman. تلفظ کې فرق نه کوي، یو ډول دی، فقط ای ته تبدیلیږي. man man men 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 men. تلفظ کې خاص فرق نشته،
فقط یو څه به ای باندې سټریس راولای فشار چې جمع حالت کې مین او مین ای فقط ای ته تبدیلیږي بل ماوس مایس ماوس مایس ماوس موږک مایس موږکان men سړی men سړي women ښځه women ښځې بله قاعده دوستانو nouns ending in vowels like y or don't have definite rules کوم اسمونه چې په واول سره یا هم د وای سره ختمیږي هغه خاصه قاعده نه لري مثال baby babies baby babies دلته یو قاعده چې د دوستانو هغه داسې ده کله چې د وای څخه مخکې کانسوننټ راغلی وي یعنې واول توری نه و تاسو به وای آی ته چینج کوئ او ایس په اضافه کوئ ځینې مهمې نکتې دوستانو تاسو موږ دلته نه دي لیکلي تاسو باید له ځان سره نوټ کوئ پښتو باندې لیکئ هم ځان لپاره په انګلیسي لیکئ فقط چې بیا مو د تکرار لپاره له یادو ونوځي ټای ټایز یعنې د وای نه مخکې واول یعنې د و توری راغلی دی فقط ایس اضافه کوو کډني کډنیز یم واول دی کډني معنا پښتورګی ټای معنا د ماشومانو د لوبو شی بیبي معنا ماشوم کوچنی چې وي بیخي میمو میموس میمو میموس میمو یادښت وایي دا هم فقط ایس اخلي یعنې دغه کومې خاصې قاعدې نه لري بې قاعدې دي A few nouns have the same singular and plural forms لږ نومونه چې دي ځینې بیخي کم دي هغه سنګولر مفرد حالت او پلورال او جمع حالت یو ډول دي مثال شیپ 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 معنا یعنی میگا 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 شیپ شیپ ډیر ډیر شیپ شیپ ډیر ډیر شیپ دوستانو میږي هم څه ته وایي ډیر سیږې ته وایي یا هم هوسۍ نو داسې ځینې اسمونه نور هم دي چې هغې مفرد او جمع حالات یو ډول دي نو دوستانو دغه و د سنګولر ناون یا مفرد نوم پلورل ناون یا هم جمع نوم ته تبدیلول